السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د حدیثونو د درسونو لړۍ ده. نن 5م حدیث. نبي علیه السلام فرمایلي دي تاسې د ځمکې په مخلوق رحم کوئ، رحم به وکړي پر تاسې هغه الله جل جلاله چې د اسمانونو خالق دی. دې حدیث کې ډېر درسونه پراته دي. باید په هر یو زنده سر، حیواناتو، نباتاتو، هر شي باندې باید تاسو رحم وکړئ. پردی فصل، ونې، بوټي دا بې ځایه مه ماتوئ. میوې مو همدغسې حیوانات بې ځایه ځوروئ، مو یې وږي پاتې کوئ. همداشان مجبوره، بې وسه، غریبو مسلمانانو سره کومک او مرسته وکړئ تر څو پر موږ الله جل جلاله ورحمېږي. او حدیث شریف تر نورو